یاره لالا که مې کار فارغه کړی بیا خو ما له ټچ موبایل راخلی بلکل یې دراخلم چې واره دا فصل ورسېږي دغه ورسېږي بیا به موبایل هم واخلو چکر به مو اوس بند صفا کوو بند صفا کوو یو فصل به کوو زیاته بیا ټچ موبایل هم در اخلم موټرسایکل به هم در واخلم ګرده کانې به برابر شي سمه ده دین محمده دا ګوره دا ګرده مځکه ده دا به دا ډبرې مبرې صفا کړو ښه لالا بس داسې فصل مسل به وکړو دغه به وکړو بس لالا دا مځکه ګرده زه در صفا کوم زه له تا سره یم خو بیا به ټچ موبایل او کوټې له به ویم بیا هسته یې بلکل پر ما دی ته خالي کار ته پویداره سه کاروبار ژوند مې ټوله برابر او لالا یاره له دا غریبۍ څخه بوځه یاره دونه د غریبۍ ژوند مې تېر کړی یاره که چېرې دا فصل او کامیابه شو دا برمې کامیابه شو انشاءالله تعالی بیا به که خیر موټران به حساب به ته مه کوه دا خالي کار ته دوام صحیح دی لالا دا ځکه د چا ده دا خو زما خپله مځکه ده بل له ورځې دې دلته په ځکه دا دې ولې وویستئ جنجالونه مه کوئ ګوره موږ غریبانان خلک یو موږ جنجال نه غواړو درځه شابه دا ګوره جنجالونه مه کوئ دا مځکه دونه شی نه ده بیا هم پیدا کېږي د انسان ژوند نه پیدا کېږي جنجالونه مه کوئ لالا دا زما حق دی دا زه چې خپل حق نه کړم وصول زه به بیا دا زما زندګي دا زما ژوند چې زه تېروم نو زما دا ژوند څه فایده ده زه به دا خپله مځکه او دا خپل دغه زه خامخا حاصلوم نو په دا کې چې ته نه یې بیا نو موږ دا مځکه څه کړو دا دغه څه کړو بس زه ځم حاصلوم یې که ته راځې راشه که نه راځې زه تاله دا مځکه ته حاصلوم بیا راغلی دا مځکې له شرفزاله زه خو غیر بانه نه ووالم چه وولې انې دا زموږ په ځمکه باندې ورسره جنجالو ورڅه دواړه راولاست ورڅه دا دې را مې وستیه را دې وستی لکه ته څنګه زما ګټانه شته والدې نو اوس موږ په مځکه باندې دا وره کړې ده څنګه زموږ په مځکه دا وره کړ وایسه لکه هلته په یو کډه کې تاسو کاستی وایسه درځئ در وایخئ هلئ لالا ای څه به در سوي دي لالا چا ولې شیر افضل هغه خو مو ویستی کار مو وکړو ښه ختم کوي ختم وکړو بس انشاءالله زما سر دې په کار یم غږ کوه زما سر
شیر افضل الله غریبانو ټلیفون ده. الو څه یې؟ دا زما ورور راوالی دی، زه در روان یم. صبر وکړئ، زه در روان یم. اوس راسه موږ هم در روان یو. راځئ راسه راسه، زه هم در روان یم. پرېږده نن زه د غریبانانو کار کوم. ته دا ماشین راکړه، یا ته دا ماشین راکړه. راځئ اخر دې ځان په وویستی، اوس دې په دوی څه جوړ کړل، په ځان دې څه جوړ کړل. اخیر دم زما لپاره قرباني ورکړه. بالکل یې در اخلم چې واره دا فصل ورسېږي، دغه ورسېږي، بیا به موبایل هم واخلو، چکر به مو اوس بند څه